السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اکثر ملګرو سره د اختر د مانځه فکر وي. کال کې صرف دوه د اختر مونځونه دي، نو بیا ته هیر وي چې د اختر مونځ به په څه طریقه کېږي. نو تاسو ته نن زه د اختر مونځ د عملي طریقه ښیم، پریکټیکل طریقه یې درته ښیم. انشاءالله العزیز چې دا ویډیو تاسو په غور سره وګورئ نو تاسو پکې نه غلطیږئ. د اختر مونځ چې کوم دی دا واجب مونځ دی، 2 رکعاته دی. او چې کله تاسو عیدګاه ته یا خپل جومات ته اختر مانځه ته ورسیږئ او هغې نه پس نور کله جمعې په ورځ باندې اول خطبه کېږي، پس د هغې بیا جمع ودرېږي. دې کې نه خطبه وي اول او نه پکې اذان وي، ډایرکټ ودرېږي. چې کله ودرېږي نو د هغې دپاره که ته په خپله په خوله باندې نیت وې چې نیت مې وکړ د خلاصه 2 رکعاته د اختر واجب مونځ کوم، د وړوکي اختر مونځ یا د غټ اختر، خاص خدای تعالی را سره د واړو تکبیرونو یا سره د شپږو تکبیرونو، او یا چې کوم دی ته به داسې چل دی چې دې نیت ضرورت هم نشته. ته چې دومره کور کې اودس وکړې او هغه ځای پورې لاړ شي نو بس دا ستا د نیت چې دی دا د زړه هغه قصد دی، د زړه اراده ده. نو سړی چې کور کې دومره اودس وکړي او هغه ځای پورې لاړ شو دا د اراده ده، نیت یې وشو، الله اکبر به وکړي. ښه اوس طریقه څه شی ده؟ طریقه د اختر د مانځه دا ده چې امام صاحب چې کله الله اکبر وکړي نو تاسو به ورسره الله اکبر وکړئ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک، دا به تاسو ووایئ. د هغې نه پس به امام چې کوم دی 3 تکبیرونه وکړي. تکبیرونه به داسې ځکه چې امام خو چاته ښکاري نه، یو بل ته کتی نه شي، نو تاسو دا طریقې زده کوئ. امام به الله اکبر لاسونه به پرېږدئ، بیا به الله اکبر، بیا به لاسونه پرېږدئ، بیا به امام چې دریم ځل الله اکبر وکړي تاسو به لاسونه وتړئ. نو امام به قرات شروع کړي. قرات څه؟ الحمد شریفو، سورت فاتحه او سورت به ووایي. بیا به د هغې نه پس رکوع ته لاړ شي. عام مونځ په شان باندې به دا 1 رکعت پوره شي، رکوع د هغې نه پس سجده، بیا به بېرته راوچت شي. بیا دویم رکعت چې دویم رکعت تاسو دویم رکعت راوچت شئ نو خپل بسم الله الرحمن الرحیم به ووایئ، او امام صاحب چې کوم دی هغه به ستاسو نه چې کوم مخکې امام دی نو هغه به څه وکړي؟ هغه به قرات شروع کړي. الحمد شریف به شروع کړي، سورت فاتحه هغه به شروع کړي او د هغې نه پس به سورت ووایي. بیا په دې اولني او دویم رکعت کې دا دلته په اولني رکعت کې د سورت فاتحې نه مخکې 3 تکبیرونه او په دویم رکعت کې د سورت فاتحه او د سورت نه پس به بیا امام صاحب الله اکبر داسې وکړي، لاسونه به پرېږدئ. بیا به الله اکبر، هغه بیا تاسو بیا لاسونه پرېږدئ. په دریم ځل باندې به بیا هغه الله اکبر وکړي، لاسونه به پرېږدئ، او څلورم ځل سره به الله اکبر. تاسو به هم رکوع ته ولاړ شئ. سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سمع الله ولمن حمده. نو دغه رنګي دویم رکعت چې کوم دی هغه به هم تاسو په دې طریقه باندې پوره کوئ. نه پس رکوع ده، رکوع پس سجده ده، او سجدې پسې بیا سلام اړول دي. 2 رکعته مونځ پوره شو. اوس دلته د عام د جمعې د مونځ چې کوم دی خطبه مخکې شوي، د دې خطبه وروسته خطبه ویل سنت دي، د اختر اورېدل واجب دي. نو تاسو به ډایرکټ اختر مبارکیانو ته به هم نه پاسېږئ او ډایرکټ به کور ته هم نه ځئ. بیا به همغه شان په خپل ځای کښېنئ. امام صاحب به منبر ته وخیږي او د منبر نه به هغه خپله خطبه شروع کړي. چې کله خطبه وکړي دعا وکړي تاسو بیا د اختر مبارکي وکړئ. بهترینه خبره دا ده چې د اختر مبارکي د جومات نه بهر وځئ، یو سیر ته وکړئ. یعنې جومات کې هم څه حرج نشته، خو د جومات د آدابو خلاف دی، نو ښه خبره چې بهر یې وکړئ، د امام صاحب څخه خپل اختر مبارکي وکړئ، او د هغې نه بس بیا خپلو خپلوانو ته ځئ او مشرانو له ځئ، یاران دوستانو له ځئ. نو دغه د اختر مختصر مونځ دی، د وړوکي اختر مونځ او د غټ اختر مونځ، دا طریقه یوه ده. انشاءالله تاسو به پوه شوي یئ.